السلام علیکم زیم بختالله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې 3.8 کسان نور وجلی دي. دغه رنګې په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 1592 مریضان ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې انتظامیه دې د ضرورت د سیزونو په نرخنامو باندې عمل درآمدي یقیني جوړ کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ترقیاتي منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. الیکشن کمیشن د سېنات د انتخاباتو د شیډول اعلان کړی دی. د سېنات د انتخاباتو د پاره با پولینګ د مارچ په 3 نیټه باندې کولی شي. د احتجاج کوونکو سرکاري ملازمینو او د حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په لاهور کې د دهشتګردۍ په واقعاتو کې تر ډېر حده کمی راغلی دی. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر میا محمد نواز شریف د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ته ټلیفون وکړ. پخوانی صدر آصف علي زرداري ویلي دي چې عمران خان لا د عوامو له تنګولو نه علاوه نور هیڅ چل نه ورځي. په بهاولپور کې پلار لور او ښځه وجلي دي. نیپراسري په 2 ورځې کې د بیلۍ د ګرانولو په 2م ځل باندې تجویز ورکړی دی. سعودي حکومت د زنانو د حقونو د پاره کارکونکي کارکونه د جیل نه خوشی کړی ده. په فرانس کې د 1900 د پاسه 100 کالو راهبې زنانه کرونا وایرس ته شکست ورکړی دی. د متحده عرب امارات د امید نامې خلایي جهاز نه پس د چین خلایي جهاز د مریخ په مدارچه کې داخل شوی دی. د PCL شپږم تیاریانې په زور شور سره جاری دي. پاکستان د جنوبي افریقې خلاف د T20 سیریز اولنې میچ نن ولوبو. یونس خان هم ویلی دي چې محمد حفیظ ته د باعزته ریټایرمنټ پورې موخه ورکول پکار دي. په شیرګړ سپورټس کمپلیکس کې اولنې موټر سایکل کرکټ تورنمنټ جاری دی. نن د شیرګړ او جلاله د ټیمونو ترمنځ مقابله وشوه. نن د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پختونخوا کې هم موسم خشک و. او اوس د دې خبرونو تفصیل.
کرونا وایرس په تیرو 24 غنټو کې 3.8 کسان نور وژلي دي. دغه رنګې په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 1592 مریضان ریکارډ شوي دي. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3.452 ټسټونه شوي دي. په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مصدقه مریضانو شمیره 15,180,300 ته رسېدلې ده. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال مریضانو شمیره 10,215 شوه. وزیر اعظم عمران خان انتظامیې ته په سختۍ سره ویلي دي چې د ضرورت د څیزونو په نرخنامو باندې عمل درآمد یقیني جوړ کړي. د زیاته کړې ده چې سرکاري افسرانو له پکار دي چې د غریبانو د تکلیفونو احساس وکړي. بل اړخته وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې تحریک لبیک د 20 اپریل پورې په خپل ډیډلاین کې توسیع کړې ده. د زیاته کړه چې د تحریک لبیک دا مطالبه ده چې فرانسیسي سفیر دې د ملک نه ویستې شي. موږ به د دې دا مطالبه د معاهدې مطابق په 20 اپریل باندې پارلیمنت کې پیش کوو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د ازاري ریجن د ترقیاتي منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی په سستۍ باندې محکمو ته د ریډ لیټر د جاری کولو حکم ورکړ. په اجلاس کې د په ایبټ آباد کې د نوي تحصیل د جوړولو د تجویز سره اتفاق وکړ. په اجلاس کې په فیصلو او احکاماتو باندې د پیشرفت جایزه واخیستې شوه. په اجلاس کې وزیر اعلی ته د ډاکټرانو په برتۍ، د کالجونو د صحت د مرکزونو په اپګریډیشن، د سړکونو، بجلی او د لوبو په منصوبو باندې د عمل درآمد په باره کې بریفینګ ورکړی شو. الیکشن کمیشن د سینټ د انتخاباتو شیډول جاری کړی دی. د دغه شیډول مطابق به په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیانو کې د سینټ د انتخاباتو دپاره د مارچ په 3 نیټه باندې پولینګ کیږي. د احتجاج کوونکو سرکاري ملازمینو او د حکومت ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د مذاکراتو د کامیابی نه فوراً پس حکومت د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د راروان بجټه پورې د 20% زیاتوالي نوټیفیکیشن جاری کړی دی. د مسلم لیگ نون مرکزی مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د PDM مرکزی صدر او د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ته ټلیفون کړی دی. د مولانا فضل الرحمن ته د مارچ په لړ کې د مسلم لیگ نون د طرف نه د مکمل تعاون او ملګرتیا یقین دهاني وکړه. بل اړخته د پیپلز پارټۍ مرکزی مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري په حکومت باندې ګوته اوچته کړې ده. د ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ته د عوامو د استحصال کولو نه علاوه نور هیڅ څه چل نه ورځي. د زیاته کړې ده چې عمران خان او د ټیم په حکومت چلولو نه پوهیږي. نیپرا د بجلی د یونټ په قیمت کې د 3 پیسو د زیاتوالي راوستو منظوري ورکړې ده. دا په 2 ورځې کې د نیپرا د طرف نه د بجلی په قیمتونو کې د زیاتوالي راوستو 2 فیصله ده. وایي چې په تیرو 6 میاشتو کې په لاهور کې د دهشتګردۍ په واقعاتو کې د کافي حده پورې کمی راغلی دی. په دغه وجه په لاهور کې د دهشتګردۍ د 2 عدالتونو د ختمولو فیصله شوې ده. د اطلاعاتو مطابق د سعودي عرب حکومت د زنانو د حقوقو کارکونه د جیل نه خوشي کړې ده. د حقوق نسوا دا کارکونه د سعودي عرب په جیل کې بندي وه. د فرانس د 3.6 کالو بوډۍ راهبې کووډ-19 ته شکست ورکړی دی. دغه رنګې دا د دنیا د ټولو نه معمرترینه ښځه ده چې د کووډ-19 ته شکست ورکړ. د متحده عرب امارات د امید نامې خلایي جهاز نه پس د چین خلایي جهاز د مریخ په مدارچه کې داخل شوی دی. دا جهاز به په دې کال کې په مریخ باندې کوز شي.
دغه رنګې دا په دې کال کې د انسان جوړ شوی دویم ماشین دی چې د مریخ په مدارچه کې داخل شوی دی. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د PCL شپږم د تیارو سلسله په زور شور سره جاری ده. د T20 د دریو میچونو د سیریز په اولنی میچ کې په لاهور کې پاکستان د جنوبي افریقې میلمه ټیم ته په 3 رنزونو باندې ماتې ورکړې ده. د پاکستان کوربه ټیم اول بیټینګ وکړ او په مقرره 20 اورونو کې 180 رنزونه جوړ کړل، چې په جواب کې میلمه ټیم د شپږو لوبغاړو په تاوان باندې 103 رنزونه جوړ کړل. یونس خان د محمد حفیظ په باعزته طریقه باندې د ریټایرمنټ پورې د موقع ورکولو د تجویز حمایت کړی دی. په شیرګړ سپورټس کمپلیکس کې اولنې موټر سایکل کرکټ تورنمنټ جاری دی. نن د شیرګړ جونیئر کرکټ 11 او د جلاله کرکټ 11 ترمنځ میچ وشو. دا تورنمنټ په ناک آوټ بیس باندې لوبول کیږي. راځئ چې د دې تورنمنټ جلکیانې وګورو. د جذبې تسلیم ورد کو والا دلے ورکا کنا ختم ہو گیا. اپنے ان کو یہ بتاؤں گا تم جیتو یا ہارو. جلال 11 نے میچ کو جیتا. بہت خوبصورت کارکردگی دکھائی اس پچ کے اوپر اور ہارنے والے ٹیم کو ہم کہتے ہیں کہ تم جیتو. اوس ګورو د موسم حال. نن د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې هم موسم خشک و. د یخنۍ په زور کې د کافي حده پورې کمی راغلی دی. نن ټوله ورځ په اسمان باندې خال خال وریځې خورې وې. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، دا ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.